په دې وروستیو کې د روسیې فدراسیون له لوري د افغانستان اسلامي امارت په رسمیت پیژندل دا یو خورا ښه پرمختګ ده. موږ د روسیې فدراسیون د دې اقدام قدرونه کوو او ټولو هیوادونو ته خصوصا د سیمې هیوادونو ته وریادو چې موږ تاسې تیر 4 کاله ډېر ښه تعامل سره ودرلود، ډېر ښه پرمختګونه مو ولرل، ډېره ښه راشه درشه مو ولرله، هیڅ نوع تشویش هم یو بل ته نه ده پېښ کړی. نو باید ټول راوړاندې سي او همدغه لاره تعقیب کړي تر څو د نورو پرمختګونو دپاره لاره هواره سي. داسې روسیې فدراسیون اسلامي امارت په رسمیت پیژني. د افغانستان د اسلامي امارت ریاست الوزرا اقتصادي مرستیال په مشرۍ پلاوی د ایکو سازمان په غونډه کې شرکت کوي. د بهرنیو چارو وزیر د اسلامي همکاریو سازمان په غونډو کې شرکت کوي. د دنیا لوړ رتبه هیئتونه راځي او د موږ هیئتونه ځي او د دنیا په بیلابیلو برخو کې ډیپلوماټیکي استازولۍ په بهترین فعالیت باندې بوخت دي او ورځ په ورځ ساحه پراخیږي. دا ټول د موږ تاسو لپاره د ښې آینده زیری راکوي. ولې داسې موږ د سیمې له هیوادونو سره ښې اړیکې لرو او ښه پرمختګ ورسره لرو. د دې معنا دا نه ده چې له لرې پرتو هیوادو سره یې نه لرو. د موږ سیاست یو متوازن سیاست ده. له ټولو هیوادونو سره مثبت اړیکې غواړو. هغه هیوادونه چې تر اوسه نه دي راوړاندې سوي، غربي هیوادونه، د امریکا متحده ایالات، له هغو سره مثبت تعامل غواړو، له هغو سره هم ډیپلوماټیک اړیکې غواړو، له هغو سره هم اقتصادي اړیکې غواړو. ځکه د موږ سیاست دا ده، د موږ پالیسي دا ده چې افغانستان به نور دی یو مثبت تعامل، د مثبت رقابت مرکز وي. دلته به اقتصادي فعالیتونه وي، سیاسي فعالیتونه به وي، دلته به ناستې ولاړې او ډیالوګ او مذاکرې او مفاهمې وي او دا له ټولو سره غواړو. د موږ له یوه جهت سره پرمختګ د بل جهت په ضد باندې نه ده. دا د موږ پالیسي ده. په دې وروستیو کې به تاسې اورېدلي چې د امریکا د متحده ایالاتو جمهور رئیس ډونالډ ټرمپ په وارو وارو یې دا خبره کړې چې د باګرام هوایي ډګر ته گویا نور بهرني څوک راغلي دي. موږ دوی ته دا خبره وریادوو چې تاسې باید افغانستان هم درک کړئ، افغانان هم درک کړئ او تر ټولو مهمه دا چې اسلامي امارت او مسؤلین هم درک کړئ. که اسلامي امارت له بهرنیو ځواکونو سره د موجودیت تعامل کولای، هغوی منلای، بیا دا 20 کاله قربانۍ دا په لکونو شهیدان د څه دپاره. که چېرته افغانانو د کوم نظامي ځواک حضور په افغانستان کې منلی نو د پخواني شوروي اتحاد به یې منلی وای. دا دومره هجرتونه او کړاوونه به یې نه ګالل. که افغانانو بهرنی حضور منلی نو د امریکا او د ناټو او ورسره د 500 اشربانو هیوادونو حضور به یې منلی وای. د افغانستان اسلامي امارت او د افغانستان ټول ولس د افغانستان په یوه انچ ځکه باندې هم بهرنی نظامی حضور نه مني. دا خبره دی جمهور رئیس ټرمپ هم د زړه په غوږو واوري، نور هیوادونه دې هم واوري چې موږ تعامل کوو، خو سیاسي تعامل کوو، ډیپلوماټیک تعامل کوو، اقتصادي تعامل کوو، د چا په نظامی حضور باندې په افغانستان کې اصلا خبره هم نه کوو. نو ټول دنیا ته دا اطمینان ده چې په ټول افغانستان کې یو نظامی فرد هم د کوم هیواد وجود نه لري. او تعجب کوو چې په اوسنیو پرمختللو وسایلو کې، په اوسنۍ دنیا کې څنګه دومره لوی خبرې په داسې شکل باندې کېږي چې معلومات ورته ډېر کم وي. لہذا دا خبره هیڅ حقیقت نه لري. بله موضوع ورونو غواړم چې تاسو سره شریکه کړم، هغه په دې وروستیو کې د مهاجرینو راتګ ده او را ایستل دي د ایران له اسلامي جمهوریت نه په ډېر شدت سره او په داسې حالت کې چې آمادګي موجوده نه وي، ترتیب نه وي ورته نیول سوی. دا ځورونکی حالت ده. موږ بار بار د ایران اسلامي جمهوریت، حتی د ایران د اسلامي جمهوریت جمهور رئیس سره ما خپله په لیدنه کې دا خبره ورته وکړه چې مهاجرین که افغانستان ته ځي باید په تدریج سره ولاړ شي. د بهرنیو چارو وزیر ته، نورو مسؤلینو ته هم دا پیغام رسولی ده.
بیا هم دا وایو چې افغانان چې نورو هیوادونو ته تللي دي دا له مجبوریته تللي دي، دلته جنګ و، دلته اقتصادي ورانۍ و، دلته مشکلات لرل. اوس الله تعالی امن راوستی، خود به خپل هیواد ته راځي، خو نه په بې عزت شکل، نه په داسې شکل چې د هغوی ابرو و مال و عزت ته کتنه نه کیږي. باید راسي په ابرومندانه شکل، راسي په تدریج سره، راسي د هغو امکاناتو په رڼا کې چې دواړو هیوادونه ورته مهیا کولی شي. نو په دې سلسله کې له ټول ملت نه مننه کوو چې د خپلو مهاجرینو وروڼو خدمت ته راوړاندې سو، د حکومت مسؤلینو خدمت ته راوړاندې سو. خو دا خدمت بس نه ده، دا به دوامداره وي، دا باید تقویه سي. هیوادوال په دې کې مرسته وکړي، ملي تجاران په دې کې مرسته وکړي، بهر میشتي شتمن هیوادوال په دې کې مرسته وکړي. د نړۍ هیوادونو نه هیله دا ده، له خیریه بنسټونو نه هیله دا ده چې دا خلک چې افغانستان ته له 40 کاله، 35 کاله، 10 کاله، 20 کاله، 10 کاله بعد راځي، دلته کور و ځای و د استوګنې ودانۍ لمنځه تللي دي. دا به کور ته ضرورت لري، دا سرپناه ته ضرورت لري، صحت ته ضرورت لري، تعلیم ته ضرورت لري، آبادۍ ته ضرورت لري. نو په دې ټولو برخو کې د ټولو مرستې اړینې بولو. هیله ده چې په دې برخه کې توجه وشي، مرسته وشي، او په رایستلو کې د ملګرو ملتونو سازمانونه او هغه هیوادونه چې مهاجرین پکې میشتي هغه خپلو نړیوالو مسؤلیتونو ته ښه طرح متوجه شي، خصوصا ګاونډي هیوادونه هم د هغه اسلامي ورورولي او هم هغه د ګاونډیتوب اصولو ته ښه درناوی ولري. په دې وروستیو وختو کې به تاسې اورېدلي وي چې په اصطلاح نړیواله جزایي محکمې یا ICC یو پریکړه وکړه چې د افغانستان د اسلامي امارت قدرمن زعیم او قاضي القضات باید ونیول شي. موږ همیشه دا پریکړه په کلکو ټکو غندلې، بیا یې هم غندو، او د هغو اصولو یا د هغو بنیادونو له مخې نه چې دوی دا ډول پریکړې کوي، افغانستان هغو ته هیڅ مسؤلیت نه لري. د دوی پریکړې د هیڅ ډول تطبیق وړ نه دي، او دا ظالمانه پریکړې دي، دا په اغراضو بنا پریکړې دي. د موږ هغه قیادت چې د عمومي عفو په رڼا کې د لکونو انسانانو ژوند وژغورو، په ټول هیواد کې امن راوست، له سیمې سره له نړۍ سره د ښه تعامل ایجنډا وړاندې کړه، د دې په ځای چې تقدیر سي هغه تهدیدیږي. نو دغه غیر عادلانه او ظالمانه فیصله د تطبیق وړ نه ده. د اسلامي امارت ټولې ډیپلوماتیکي استازولۍ او نمایندګۍ به د دې په خلاف خپل غږ پورته کوي او خپل اواز تر ټولو نړیوالو رسوو چې دغه ډول پریکړې چې هغه په خاصو اغراضو باندې ولاړې وي، له عدل نه لرې وي، دا د یو هیواد او د هیواد قیادت دپاره سپکاوی بولو او په کلکو ټکو یې غندو. ورونو، خدای تعالی دې د تاسو ټول خدمتونه قبول کړي. الله تعالی دې دغه ورونه چې له دې ننني مجلس نه فارغېږي له ښو کامیابیو، له ښه آینده نه برخمن کړي. زه له ټولو هغو ورونو، رئیس صاحبانو او استادانو نه مننه کوم چې د ډیپلوماسۍ د انسټیټیوټ د ټولو برخو، که هغه د ژبو برخه ده، که هغه د ډیپلوماتیکو زده کړو برخه ده، چې تر دغه حده یې راورساوه چې نن الحمدلله د افغانستان د ټولو وزارتونو، اداراتو کارمندان ځینې برخمن سو او نور هم وده کوي ورځ په ورځ، او هغه ورزیده استادان چې له نورو اداراتو علمي نهادونو نه راځي، د ټولو مننه کوم. الله تعالی د ټولو ته توفیق ورکړي او الله تعالی دې موږ تاسې همیشه په داسې شانداره د خوشحالۍ، کامیابۍ، علمي مجالسو کې سره یو ځای کړي. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمین.